د نورستان د منډول او دواب ولسوالیو ترمنځ غځېدلی 2 کیلومتره سړک بیا له سره رغول کیږي. د نورستان والي قاري زین العابدین عابد وایي یاد سړک له مودو راپدې خوا ویجاړو او پرې تلونکي مسافر او د سیمې اوسیدونکي د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان وو. نن خوشبختانه چې موږ د دواب او د منډول عمومي سړک افتتاح وکړه چې تقریبا 80 کیلومتره شاوخوا تقریبا دومره ساحه به وي او انشاءالله دا به ترمیمیږي انشاءالله او د ډیرو خلکو او د غربي نورستان د منډول او د دواب ولسوالۍ د خلکو مشکلات به پکې انشاءالله حل شي او لاره به انشاءالله جوړه شي. او همدا شانته زه ټولو ولسونو ته اطمینان او ډاډ ورکوم او همدا شانته د نورستان مجاهدینو ته اطمینان ډاډ ورکوم چې موږ الحمدلله ښه طرف ته روان یو، ترقۍ طرف ته روان یو. الحمدلله نورستان په ډیرو ساحو کې کارونه شروع دي، سړکونه شروع دي. د نورستان ولایت کلیو پراختیا ریاست مسؤلین وایي په غربي نورستان کې د خوړو نړیوالې ادارې په مالي همکارۍ دا دریم سړک دی چې د رغولو کارونه یې عملاً شروع کیږي. دغه سړک چې نن حاجي والي صاحب د ولسوال صاحبانو رئیس صاحبانو په حضور کې افتتاح شو، تقریبا 80 کیلومتره به اوږدوالی لري. دا شروع کیږي د دواب ولسوالۍ د سنګي پل ساحې نه د منډول مرکزي پورې. د دې سړک عرض به انشاءالله 6 متره وي او ښه اساسي ډول به ترمیمیږي چې په هغې کې به واړه او غټ موټرې ششپایي او ټرکونه به هم په هغې کې تللی شي، نو خلکو ته به ډېر سهولت پیدا کېږي دې سره. او د دې مالي لګښت چې د WFP یا د خوراک نړیوال پروګرام ورکوي، خوراکي مواد به ورکو خلکو ته. موږ د 6 میاشتو په موده کې به دغه سړک انشاءالله ترمیمیږي او ګټې اخیستنې ته به سپارل کېږي. ځایي خلک وایي خوښ دي چې د اسلامي امارت په راتلو سره هغه سیمو ته هم سړکونه وغځېدل چې په تیر کې یو خیال و. د دوی په خبره د یاد سړک په جوړېدو سره به د تګ راتګ په برخه کې شته ستونزې حل شي، خو د مسئولینو څخه د بیا رغونې په برخه کې د لا نورو کارونو غوښتنه کوي. این کار بسیار خوبی است که از طرف مسئولین خصوصا والی صاحب رئیس صاحبانی آمدن. سرک در این سرک مردم بسیار مشکلات داره که چند روز پیش هم شاید خبر شده باشه، یک دو موتر چپه شده میشه، یک تعداد مردم از بین رفت. ولی حال به تلاش ولایت رئیس انکشاف ودیات ولسوال صاحبا حاضر شدن این سرک به خاطر این مشکلات جور بکنن که از این مردم بسیار خوش بسیار علاقمند از این کار است. دلته تقریبا سالور گاڑی سکالی او دلته د ترافیکي په مشکلاتو سره تقریبا 20 کسان مړ دي او 15 پورې زخمي لرو. اوس تاسو نه ټولو دلته د رئیس صاحبانو والي صاحبانو نه مننه کوو چې دلته سیمې ته راغلی او موږ ډېر امیدوار یو چې آینده به هم دغه پروژه اوږده شي، زموږ ته سهولت برابر کړي. او محترم جناب والي صاحب نه ډېر منندوی یو، الله تعالی دې عمر کې برکت واچوي. په دې وروستیو کې د نورستان ولایت ګڼو هغو ولسوالیو او لرې پرتو سیمو ته هم له پیړیو وروسته د سړکونو غځولو چارې پیل شوي دي چې پر مټ به یې ولسوالۍ د مرکز پارون سره وصل شي.